سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د بند امیر زون د کوچتپې ملي شلاوریزې سیالۍ جام اتلولي وګټله. په دغه پایلوبه کې د بند امیر لوبډل مشر اشمتالله شهیدي د لوبې ټاس وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په پوره شلاورونو کې د 5 لوبغاړو په اسوځېدو سره 106 منډې جوړ کړله چې د مساینک لوبډلې ته د 109 منډو ستر هدف کېښوی. په دغه لوبه کې د بند امیر لوبډلې لپاره کریم جنت ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې په 53 توپونو باندې 107 منډې جوړ کړلې چې په بیټینګ کې 8 شپږیزې 8 څلوریزې شاملې وې چې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه یې وکړه. د 103 منډو هدف په تعقیب کې د مساینک لوبډلې هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله. ونه توانېدله چې په هدف پسې ځان ورسوي. ټول لوبډلې په 103 منډو باندې وسوځېدله چې په 23 منډو په توپیر یې ستره ماته وخوړله. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.